بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، وزیر خزانه اورنګزیب خان د 18.9 ټریلیون روپو یعنی د 18,900 ارب روپو وفاقي بجټ پیش کړی دی. بجټ څه ته ویلی شي؟ د پاکستان او ترقي یافته دنیا ملکونه چې دي د هغې په بجټ کې فرق سره د پاکستان بجټ سره ریلیټډ مسلې څه دي او د پاکستان بجټ چې دی چې آمدن دی پکې، اخراجات دي پکې. د آمدن قسمونه د کشان اخراجات چې دي چې پاکستان اخراجات چې دي چې میجر ایکسپنسز د پاکستان په کم ځای کې ډېرې زیاتې پیسې لګي هغه. نو صرف دا نه چې په دې ویډیو کې د دې بجټ ذکر وکړو، بلکې د پاکستان پر بجټ باندې ځان پوهه کول غواړي او دې سره تکنیکی چې کوم معلومات دي، کوم ټیکنیکل ټرمینالوجیز دي، هغې باندې به هم ځان پوهه کولو کوشش کوو. نو د ټولو نه اول دا خبره ده چې ما څنګه تاسو ته ووایي چې ټوټل آوټلې چې دی، حجم چې دی د دې بجټ نه هغه 18,900 ارب روپۍ دی. او بجټ څه ته ویلی شي؟ نو بجټ د راتلونکي کال لپاره د آمدن او د اخراجاتو تخمینه وي. یعنې د راتلونکي کال لپاره چې څومره به موږ ته ریونیو راغونډېږي او بیا به دغه ریونیو موږ کوم ځای کې څومره لګو، نو دغې اندازې ته بجټ ویلی شي. په راتلونکي بجټ کې د پاکستان اکونومیک ګروث ریټ چې دی د جی ډي پي د ترقۍ شرح نه هغه 3.6% مقرر شوې ده. دې سره به هم زه تاسو ته دا خبره وکړم چې د تېرو 25 کالو نه زموږ ګاونډي ملکونه چې دي هندوستان او بنګلادیش هغوی د 6% نه پسې رفتار سره ترقي کوي، او بل طرف ته پاکستان چې کوم دی زموږ د تېرو 20 کالو نه 4% کې نښتي یو، او که د تېرو 5 کالو ذکر کوو نو بیا خو 3% کې یو. بل چې دا ما تاسو ته خبره وکړه چې د ترقي یافته دنیا ملکونه چې وي او د هغوی او د پاکستان په بجټ کې فرق دی، نه هغه دا دی چې په ترقي یافته ملکونو کې چې بجټ جوړېږي نو هغوی اول د آمدن اندازه لګوي چې دومره پیسې به موږ ته د دې ځای نه راغونډېږي، ټوټل ریونیو چې ده نه موږ سره به څومره راځي هغه چې هغوی ځان سره اندازه ولګوي. د هغې نه پس بیا هغوی ضرورت ته او اهمیت ته ګوري د یو سیکټر، نو د هغې مطابق هغې له پیسې کېږي. نو آمدن لومبې بیا اخراجات. پاکستان کې خبره الټه ده، بلکې دلته کې اول د اخراجاتو اندازې ولګي چې زموږ به دومره دې پېرې پیسې د قرضې په واپسۍ کې لګي، دومره به ډیفنس باندې لګي، دومره به زموږ په تنخواګانو په پنشن باندې لګي، دومره به زموږ د حکومت چې کوم روانې خرچۍ نه په هغې باندې به لګي، دومره به په سبسډي لګي. نو د هغې نه پس بیا موږ خپل ریونیو د آمدن اندازه لګوو. نو ظاهره خبره ده چې زموږ اخراجات سیوا وي او زموږ آمدن کم وي. نو چې کله زموږ آمدن کم وي موږ ته پته ولګي، نو بیا موږ په بجټ کې دا هم منشن کړو چې دې کال به موږ دومره قرضې راکړو. بیا نه وي راتلونکي بجټ کې د مهنګایۍ ایکسپیکټډ شرح چې مقرر کړې ده 12% مقرر کړې ده. نو تاسو ته دا معلومه وي چې اوس کوم روان کال دی چې په 30 جون باندې به ختمیږي، نو په دې کال کې د مهنګایۍ شرح چې ده هغه 26% ده. نو آیا دا به 26% نه 12% ته راوغورځېږي؟ نو ډېره زیاته مشکله ده. دومره ده چې مهنګایي چې ده نه په لاندې باندې نو دا اوس چې مئی 2024 تېره شوه، په دې میاشت کې مهنګایي چې وه 11% وه. نو چې دقې ته بیا موږ ګورو نو موږ لکه دا ایکسپیکټ کوو چې کېدای شي دومره کته راشي. د سرکاري ملازمینو تنخوا کې په داسې ډول سره اضافه کړې ده چې د ګریډ 1 نه وارې تر 16 پورې چې کوم ملازمین دي، نو د هغوی په تنخوا کې 25% اضافه شوې ده، او د ګریډ 17 نه د پاسه چې دي نه هغوی 20% اضافه شوې ده. د کسان پنشن چې دی نه د هغوی کې 15% اضافه شوې ده. اوس چې د دې بجټ فکس فګرز ته ګورو نو ریونیو خبره به لومبې کوو، د آمدن خبره. نو آمدن چې دی نه په دوه قسمه وي، یو ټیکس ریونیو وي، بل نان ټیکس ریونیو وي. نو ټیکس ریونیو چې دی پیرې په دې کال کې کومه مقرر شوې ده 13 ټریلیون روپۍ ده. اوس دا یو روان کال چې دی چې په 30 جون به ختمیږي، نو په دې کې 9 ټریلیون د پاسه وه چې دې کال 9,000 ارب روپۍ پاکستان په ټیکس کې راغونډې کړې. نو آیا دوی به راتلونکي کال کې دا پوره 4 ټریلیون چې به پاسه کمېږي دومره اضافه به وکړی شي؟ 13 ټریلیون به ورسولی شي؟ نو دا هم چې دا نه دا ماهرین وایي چې دا ګرانه ښکاري، خو بیا هم لکه امپوسیبل نه ده. او که چې حکومت زور ولګوي او هغه خلک چې هغوی د ټیکس نټ نه بهر دي او مالداره دي او هغوی ورته رادن نه کړي، نو بیا کېدای شي چې دا میټ شي، دا ټارګېټ میټ شي. او که چېرې دا ټارګېټ میټ کېږي نو دا د پاکستان لپاره ډېره د خوشبختۍ علامت وي، او بیا نیکسټ ایئر پاکستان دغه شان چې کوم دی د 4 ټریلیون پکې نور هم اضافه کولی شي. او دا اوس د وخت پکار دی. اټ از کرای اف د ډے چې پاکستان له خپله ریونیو سیوا کول غواړي. ولې به سیوا کول غواړي؟ هغه وروسته بیا خبره را روانه ده. اوس نان ټیکس ریونیو چې کومه ده راغله دې کال لپاره 4,845 ارب روپۍ. اوس د پاکستان بجټ چې وي هغه اکثره د خسارې بجټ وي. نو په دې ځان پوهه کوي چې یو د آمدن بجټ وي چې هغې ته سرپلس بجټ ویلی شي. نو سرپلس بجټ هغه چې په هغې کې آمدني د اخراجاتو نه سیوا وي، او زموږ بجټ د خسارې بجټ وي دا هغه بجټ وي چې په دې کې د اخراجات د آمدنۍ نه سیوا وي. اوس چې کله اخراجات ستا د آمدن نه سیوا وي بیا به څه کوې؟ بیا به قرضې راخلې. نو پاکستان خو د مخکې نه په قرضو چلېږي، نو لحاظه د زړو قرضو د واپسۍ لپاره پاکستان نوې قرضې راخلي، او د خپل بجټ د خسارې د پوره کولو لپاره پاکستان نوې قرضې راخلي. نو هغه د قرضې هغه چې په موږ باندې کوم بوج دی هغه وخت تر وخته سیوا کېږي، او بیا یو ورځ به داسې راشي چې دا نن موږ کوم قرضه راواخیسته دا به هم واپس کوو که نه. نو په دې وجه باندې د ورلډ بینک مطابق د پاکستان ایگزسټنګ چې کوم اکنامک ماډل دی نه دا مکمل ناکامه شوی دی. پکار دا ده چې پاکستان خپل اکنامک ماډل په نوي طرز باندې جوړ کړي. اوس چې خبره د اخراجاتو کوو نو دا دې تاسو ته معلومه وي چې د تېرو 100 کالو نه د پاکستان د ټولو نه غټ
رقم چې خرج کیږي نه د قرضو او په قرضو باندې د سود په اداګۍ کې خرج کیږي خو په دې کې دومره تیزی سره اضافه کیږي چې هغه اوس لکه یو ډیر خطرناکه خبره دی جوړه شوه لکه څنګه چې دې کال اوس دا کم 18.9 ټریلیون روپۍ زموږ بجټ دی نو د دې 18.9 ټریلیون 52% یعنی د نیمې نصف قرضو او د قرضو چې باندې چې کوم سود دی د هغې په ادایګۍ کې لګي نو چې د یو ملک د نیمې نه سیوا بجټ د قرضو په واپسۍ کې یا د هغې د سود په واپسۍ کې لګي د هغې ملک د ښه اکنامک فیوچر موږ څه ته ورکولی شو نو د سود د ادایګي چې دی دا وایي 9775 ارب روپۍ دي 9775 ارب روپۍ به زموږ دې پرې د قرضو په سود باندې ادا کولی شي دې پسې په دویم نمبر چې زموږ کومه غټه خرچه وي نو هغه خو تاسو ته به هم پته وي چې هغه دفاعي او ډیفینس وي نو په ډیفینس باندې به دې کال 2112 ارب روپۍ لګي او دا لکه 2.1 ټریلیون روپۍ شوې دې پسې پنشن دی او په پنشن باندې به لګي 1014 ارب روپۍ ځکه به تاسو په خبرونو او په اخبارونو کې ګورئ چې حکومت اوس غواړي چې د پنشن چې دی چې دا وخت سره سره ختم کړي لکه چې نوي کوم ملازمین भर्ती کېږي چې هغوی سره په وخت باندې داسې کانټریکټ وکړی شي چې ستاسو به ګریجویټي یعنې جمعواري خو وي خو پنشن به ستاسو نه وي هغه د سیول انتظامیې په چلولو باندې یعنې سیول ګورنمنټ چې دی د هغې په چلولو باندې چې کومه خرچه راځي نو هغه هم تقریبا د 800 ارب روپو د پاسه ده دغه شان د پاکستان ډېرې پیسې په سبسډي کې هم ځي سبسډي څه وي نه هغه څیزونه چې هغه په مارکیټ کې ګران خرڅېږي هغه د عام پبلک دپاره د هغې اخیستل ګران وي مشکل وي نو بیا حکومت په هغې باندې ثبوت په خپل ځان باندې راولي لکه څنګه چې بجلی او د بجلی په بل کې لیکلي وي که نه چې یونټ په اکچوال کې په دې باندې دی او دومره حکومت سبسډي ورکوي نو لهذا تاسو ته په دې باندې یعنې په ارزان نرخ باندې میلاویږي نو دې پرې به په دغه سبسډیز باندې تقریبا د 1300 ارب روپو د پاسه خرج کېږي چې دا موږ کوم وي که نه چې لکه په قرضو په سود په ادایګۍ باندې به دومره خرج کېږي بیا به په ډیفینس باندې د ګورنمنټ په چلولو باندې د پنشن او په تنخواګانو کې د هغې نه بس چې موږ سره د ترقیاتي بجټ کوم پاتې کېږي یعنې د ترقۍ لپاره ډیولپمنټل بجټ هغه صرف او صرف دې پرې 1400 ارب روپۍ دی او 1400 ارب روپۍ د ټوټل بجټ 8% جوړیږي نو چې کوم ملک کې 1400 ارب روپۍ یعنې 1400 ارب روپۍ هارډلي چې کوم دی نه دا 5 ارب ډالر جوړیږي نو چې 5 ارب ډالر په یو ملک کې په ترقۍ باندې لګي نو هغه ملک په 130 ترقي وکړي امید دی چې د ویډیو نه به تاسو څه نه زده کړه کړي بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو